अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु तनज़्ज़ुहुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समंडा आबुदारी जकानी जूदी ओ बादी खजाने कुनत परशी ज़मींदा दुरपेशाने इलाही कुंचई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अनगुंचा बागम वज़िन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी ज़ेसापु दुर्द पीशारान शिदारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवाना यीदिही हर नातवाना पर शौक़ सर दुरूद है। बुज़ुर्गान किराम, रमज़ान मुबारक तीर शो दा रोजा अल्लाह पम परस्कले व खुदे तौफीक राखो दरुजी निवलो और बियाद ख़त्म मुबारक दा तौफीक़ुना अल्लाह मुसरा शामिल हाल करो अल्लाह लड़ी रसना दा दा तौफीक़ राको आविंद रमज़ान तरे खुदे मंग पढ़ीर खैर सर बियावर से मास्ता सुदुलान यो हदीस मुबारक उलस्ते दो यो जुमला दा अल ईमानु तनज़्ज़ुहुन रसूलुल्लाह फरमाई दी कि ईमान इबारत द इहतियात ना दालू ई दौलत ईमान ची मुसलमान आता खुदे दरकड़ी दी ददी ईमान बत अर्ज़े की लिहाज साथी ईमान इबारत एहतियात ना चढ़ेर एहतियात पकई नुदा ईमान बस्ता नापी भी होता तो बड़ी पैदा पदी दुनिया की आखिरत की दर की
په دې ټیم کې چې کومه ګراني ده او د دې ګرانۍ سره خدای ټول مخلوق ته رزق ورکوي دا د ایمان برکت دی دا په کسبونو باندې نه کېږي دا د دې لوی دولت برکت دی چې ایمان دی دا روژه چې دی دا فرض وه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا روژه په هر یو دین کې وه داسې دین په ادیانو کې نه دی تیر شوی چې هغه کې روژه نه وه د چا زیاتې د چا کمې الله فرمایي چې دا روژه ما په تاسو فرض کړې وه لعلکم تتقون دا روژه د دې لپاره فرض وه چې په تاسو کې احتیاط پیدا شي او په تاسو کې تقوا پیدا شي فاروق اعظم واخوانی خلق او صحابه ډېر نیکان خلق تیر شوي دي بیا په هغوی پسې نیکان خلق په مخته ځمکې اوس هم شته د الله تابعدار فاروق اعظم په مجلس کې ناست و نو په دې صحابو کې یو صحابي دی چې هغه ته ابی ابن کعب وایي کنیت دی ابو المنذر فاروق اعظم مجلس دی او د ابی ابن کعب نه فاروق اعظم تپوس وکړو چې ابی ابن کعب تعالی خدای لوی مقام درکړی دی ابی ابن کعب هغه سړی دی چې په بخاري مبارک کې راغلی دی چې رسول الله مبارک ورته وی ابی ابن کعب وی ما ته خدای ویلی دی چې ابی ابن کعب ته قرآن شریف مبارک ولوله توبه وی حضرت مبارک الله سمانی لکا وی الله زما نوم تا تاغشت دی وی او په بکا وی جړل چې د دې لوی نعمت په شکر څنګه ادا کوم بیا نبی اسلام مبارک د تلستلی دی سورة بینہ مبارک لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب دا سورت مبارک سورة لم يكن و سورة بینہ رسول اللہ ابی ابن کعب تلستلی دی فاروق اعظم د ابی ابن کعب نه تپوس وکړو چې تقوا څه شی دی فکر کوه ابی ابن کعب ورته وی چې صاحبه ته داسې په یو ځمکه چې ته تېر شوي چې په هغې کې کندې کپرې وي او په هغې کې زوزان وي په هغې کې غني وي په داسې یو ځای باندې ته چې ته تېر شوي وی ډېر کرتی وی ښه وی ته چې به په دې ځمکه
کانی جنا کند کا پری غنیو پدی بتلی نو سنگ بتلی وی چې بڑے به میرا پورته کړي او پڑی احتیاط په می قدم کې خود وی بس فاروق اعظم تقوا دق شی دی چې دا تمام دنیا په غونو ډکه ده دا په ګناوونو ډکه ده ټول دنیا کې ګناهونه دي تبا په ډېر احتیاط باندې قدم ایږدي دقه تقوا ده شاه عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی د نبی علیہ السلام مبارک نسی هغه فرمایلی دي چې ودع الذنوب صغيرها وكبيرها وهو التقى لا تحقرن صغيرها إن الجبال من الحصى واړو لوی ګناهونه ټول پرېږده دقه تقوا ده دا واړه ګناهونه سپک مه ګڼه دا لوی لوی غرونه چې دي دا د وړو وړو کاڼو نه او لوټو نه جوړ شوي دي دا وړه ګناه چې سړی همیشه کوي د دې نه بیا لویه جوړېږي عقایدو په کتابونو کې دا مسله ده چې الدوام على الصغيرة يفضي إلى الكبيرة والدوام على الكبيرة يفضي إلى الكفر همیشه د پاره وړه ګناه دا غټه ګناه جوړېږي او غټه ګناه همیشه د پاره د دې نه کفر جوړېږي همیشه د پاره چې غټه ګناه کوي نو خراب به دي کي او دا خطرناک شی دی دقه تقوا ده ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې الایمان تنزه ایمان چې دی دا احتیاط دی ډېر احتیاط به کوي ادهم صاحب چې د ابراهیم پلار دی ابراهیم ابن ادهم کتاب کې لیکلي دي ابراهیم په ځای پرېږده ادهم صاحب راواله ادهم د یو سیوانو باغو او غټ غټ سیوان پکې وو د کوټې نه زبر یو ځای ته چا بللی وم هلته کې مجاهدین د افغانستان د هغوی هغه ځای ته چې زه ورغلم د هغوی په ځای کې قسم په خدای په ما داسې خوشبويي ولګېدله لکه د رسول الله په روزه کې چې په ما خوشبويي لګي مجاهدین ډېر لوی خلک دی امریکا یې تباه کړه یو ملګری زما هغه ځای کې دی ټېلیفون یې راته وکړو وی چې امریکې دومره اسلحه پرېښوده چې شمار یې نشي کېدی او 13 کاله جهاد وسره د افغانستان خلکو کو طالبانو او زبردست کامیابی حاصل کړه هغوی یې نس نابود کړه
اگر چې په زرګونو طالبان زما شاګردان پکې شهیدان شو، خو بهرحال امریکې تباه کړو، ټول دنیا په امریکې پورې وخندل او لږې ورځې پس په وګورئ که خیریي په افغانستان باندې مکمل شریعت را روان دی. اوی بیا دواو کې افغانستان موږ ته نږدې دی. زه بل ورځ یو ځای ته تللی وم ناوګۍ ته، بیا هلته کې بیان هم کوو، کسانو راته ویل د دې ځای نه 8 میله کې افغانستان دی. دومره لرې تللی وم، یو عظیمه مدرسه وه، په هغې کې څه بیان خدای توفیق راکړو. نو هغه احتیاط زبردست شی دی. نو هغه ځای کې هغه کوټې کې بره زه چې تللی وم نو هلته کې سیوان ولاړو، یو سیو دومره و، یو سیو 10 کسانو نشو خوړلی. هلته کې 15 کسانو په یو وارې څادر مخور کړو. هغه مجاهدینو زمانه طریقه وکړه 15 کسانو. د الله په لوی فضل الله چې دی نو خیر چې څه کوي هغه کوي. موږ یې سم نه یو، کمزوري یو. الله نه توفیق طلبو، خدای دې موږ او تاسو ټولو له توفیق راکړي. نو د هغه هلته کې سیوانو باغو دا یو لښتې بیده، تکې شنې رڼې اوبه پکې بیدې دی، هغه کې اودس وکړو. په دې کې د هغه باغ نه یو سیب را پرېوته، د لر ورسېدو، ډېر سخت وږي و، اولیا اکثر وږي وي، خېټه یې تشه وي. خېټه ډکول خو تباهي ده. سړی چې خېټه ډکوي دی په علم نه پوهېږي، دی په تقوا باندې نه پوهېږي، تقوا د ده به کمزوري وي. هغه چې دی نو دی وږي و، بس هغه سیب یې وخوړ. چې سیب یې وخوړ ځان سره یې سوچ وکړو چې یاره د دې باغ د مالک نه خو ما د دې سیب تپوس نه وکړی. تپوس یې وکړو چې دا باغ د چا دی. د تپوس نه معلومه شوه چې دا باغ د یو زنانه و. دی هغه زنانه له ورغی، وی چې صاحبه ما دا یو سیب په دې اوبو کې راغی، د دې باغ نه را پرېوتو، ما خوړلی دی، د هغې ما ته معافي وکوي. وروره داسې کار دی. پرهیزګار انسانه اے محتاطه په دین کې، دا باغ زما یوازې نه دی بلکې زما او د باچا، چې باچا دا بخارا ده او باچا په بلخ کې دی، زما او د هغه په مابین کې دا نیم دی. نو د نیم سیب ما ته معافي وکړه او د باقي نیم سیب د ماپې دپاره ته د دې بخارا نه بلخ ته لاړ شه او د هغه باچا نه د نیم سیب معافي وغواړه او ما ته خپله وکړه. وی سیده د بخارا نه بلخ ته د 10 ورځو مزل. ادهم صاحب د ابراهیم صاحب مبارک پلار، هغه صاحب د 10 ورځو مزل وکړو، ولاړ.
هلته باچا وخت ته چې ورسېدو نو باچا په دغه ټیم کې په سورلی سورو په شریعت برابر باچا و او هغه سره یو عظیم جلوس روانو د صاحب دغه اسقیزه ونیوله و واقعه د بخارا د باغ یې ورته ټوله بیان کړه وی ما ته د دې نیم شیب معافي وکړه هغه ورته صاحب داسې په غور باندې وکتل چې یاره داسې سړی چې د نیم شیب دپاره دونه لس ورځې مزل کړی دی نیم ورته زنانه معاف کړی دی چې ما سره په باغ کې شریکه ده وته وی دې ټیم کې زه اوس فارغ نه یم زما څه کار دی او ته زما دربار ته سبا راشه چې دومره نیک انسان هغه صاحب دې سبا دربار ته ورغی وی دا واقعه څنګه وا ټوله واقعه ورته بیان کړه هغه باچا ورته وی چې داسې کار دی چې وارو که زه لږ راځم تا ته د نیم شیب معافي نه کومه زه لږ راځم د دې باچا صرف یوه لور وه په کور کې او ډېره خوبصورته جینۍ وه او زبردست عابده وه زنانو کې هم خلک پیښېږي نیکان پکې پیښېږي اوس هم شته دی د خدای په فضل سره ډېرې نیکانې زنانه عالمانې حافظانې ملګري راغلي وي دلته زنانه دي په شریکه باندې ختم کوي زنانه ورته ختم کوي مې او ختم صحیح دی اواز به ډېر په زوره نه کوي چې د کور نه ونوځي بار او بل دا دی چې امام به په سب کې ودرېږي مخکې به نه ودرېږي کومه زنانه چې امامتي ورکوي هغه به په سب کې ودرېږي دا مخکې چې ودرېږي دا د نارینه مقام دی خدای چاله نه دی ورکړی پیغمبري الله نارینه وله ورکړې ده زنانه وله نه ده ورکړې اگر چې د زنانو نه پیغمبران پیدا دي په دې کې شک شبه نشته هغه ډېرو شهزادګانو غوښتې وه خو د هغې په جوړ باندې نیک انسان نه پیدا کېده هغه ورته وی پلاره وی ما به هغه چاله ورکوي چې د هغه نه نیک په مخ ته ځمکې نه وي دا ځل نه خبرې دي هغې ورته وی چې باچا ورته وی بچیا وی دومره نیک انسان ما نه دی لیدلی وی بس ټیک ته ما په نکاح ورکړه چې دومره نیک انسان دی بس ما ورکړه صاحب هغه کتاب کې لیکلي موټ کتاب کې دومره هغه چې راغی ورته وی تا ته به معافي لیکومه د دې نیم شیب چې ته زما د لور سره نکاح وکړي او هغې سره خاص ملاوېدل وکړي د انکار وکړي چې نکاح خو ما خپل ځان عبادت ته خدای ته وزګار کړی دی دې ته حدیث کې مفردین وایي زه نکاح نشم کولی بس هغه ورته وی د هغه نیم شیب معافي نه کوو وزیران ورته وی چې د خدای بنده دا نکاح ولې نه کوي موږ له دې راکړي تا له درکوي او دا شهزادګۍ ورته نه کوي نکاح یې وکړه بس مجبوره شو هغه ورته وی د هغه نیم شیب معافي نه کوم
یو بهترین کور په خپل خوا کې وی محرم زما د طرفنا کورم زما د طرفنا او بس ته هغه قبول کړه شهزادګۍ هغه کور ته بوتله رخصتي وکړله ناوې کړه دی چې هلته کې ورغی شهزادګۍ په کټ کې ناسته وه دی یو ګوټ کې د کوټې په مانځو درېده او د سار په بانګ باندې یې سلام واړاوه ما ورته لمونځ کوو من ته خو یو قرآن شریف یاد نه دی هغه ته قرآن شریف یاد و دا شپه تېره شوه هغې پلار ته وایي چې صاحب بېګا راغی هغه نیک انسان ډېر ښکلی سړی دی په مانځو درېده زما سره یې څه تعلق نشته بله شپه شپږ شپې تېرې شوې باچا به ورته کتل چې دی غسل کوي که نه په شپږمې ورځ راوغوښتو چې د هغه نیم صیب معافي ما نه ده کړې تر کومې پورې چې ته زما د لور سره میلو شوې نه یې علي به کومه وی بس سیده صاحبه په اوومه شپه چې دی لاړه صحیح سالم انسان و هغه جنۍ سالمه وه او صاحبه هغې سره خاص میلاوېدلې وکړه باچا ورته سړي ودرولي بیا غسل یې وکړ او بیا راغی ادهم صاحب په مانځو درېده او غسل یې وکړ باچا وایي چې بس کار وشو چې غسل یې وکړ بیا په مانځو درېده یو لویه چغې وواله چې الله دا زندګي ما ستا بندګۍ ته درکړې وه زه په دې مسله کې پېښ شومه چې خلک رالل دا چغې واورېدې نو هغه په سجده کې ساه ورکړې وه داسې خلک تېر شوي دي ما ورته د نیکۍ دعوې کوو هغه جنۍ چې وه هغې ورته وایي چې پلاره دې ما سره ملو شوي دي د هغې د هغه جما نه حمل راغی دی یې بیا دفن کو او داسې مور پلار نه ابراهیم صاحب مبارک پیدا شو ابراهیم ابن ادهم د داسې مور او پلار نه پیدا شو بیا باچا چې مړ کېده نو د هغه په الوات کې نور څوک نو بیا ابراهیم صاحب د بلخ بخارا باچا شو هغه باچا کو او بیا د هغه باچۍ د الله د رضا دپاره بیا پرېښوده الله دې دقسې نیکانو پسې موږ او تاسو روان کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلی الله